په اودس باندې وده کېدل ډېره عظیمه فایده ده. ډېر مسلمانان د دې نه ناخبره دي او ډېره اسانه عمل دی. حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو روایت دی، وایي من بات طاهرا، وایي که یو سړی په اوداسه باندې پرېوځي، اودس وکړي مخکې د دې نه چې سړی اوده کېږي. دا ضرور نه ده چې نوی اودس وکړي، که ستا د ماخوستن اودس شته دی او په هغې باندې اوده کېږي، خو مهم دا ده چې په اودس باندې اوده شي. بات فی شعاره ملک، وایي د هغې په دې لاندې جامه کې، شعار دا کوم چې کمیس نه لاندې اچول کېږي، مثال په طور د بنین عام سړی اچوي، ملک ملائک د دې سره وي دغلته. او سوی وی لا یستیقظ من اللیل ساعتا، دا انسان وی هیڅ یو ټیم کې نه راپاسېږي د شپې مګر دا ملائک سوی اللهم اغفر لعبدک فلان، یا الله ته خپل دې بنده دې ته بخښنه وکړه، ولې فانه بات طاهرا، و یقینا دا په اوداسه باندې وده شوی دی. الله اکبر، څومره عظیمه فایده ملائک ستا دپاره الله مقرر کي او د شپې ټوله شپه تا ته دعا کوي چې یا الله دا بنده ستا دا بنده وبخه ځکه په اودس باندې وده شوی دی. دا کول پکار دي، دا مه هېروئ عزتمندو.